سلامونه مې قبول کړئ دوستانو، تاسو سره یو تازه خبر شریکوم چې دا خبر د پښتو مشهور اداکار ارباز خان په باره کې دی چې د هغه په کور باندې ډیر لوی غم راغلی دی. هغه سره څه شوي دي دا ټول تفصیل تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. درنو دوستانو، د پښتو مشهور اداکار ارباز خان چې د هغه پلار آصف خان نومیږي، د دوی په کورنۍ باندې یو ډیر لوی غم راغلی دی چې د ارباز خان مور په حق رسیدلې ده، یعنی مړه شوې ده، چې هغه د آصف خان ښځه ده او د ارباز خان خپله مور ده. ویل کېږي چې مور یې په نوخار کې مړه شوې ده او د نوخار په بدرشي علاقه کې نن 11 بجې د هغې جنازه ادا کیږي. ویل کېږي چې دا واقع همدا نن مخې ته راغلی. نو درنو دوستانو، یقینا چې په ژوند باندې اعتبار نه دی پکار. دې خلکو په فلمونو کې څومره کارونه وکړل، څومره پیسې او دولت یې وګټلو، خو بیا هم اخر دغه قبر ته به ځي. نو پکار ده چې په ژوند باندې الله پاک راضي کړي. د دې فلمونو، ډرامو او د داسې بېهوده کارونو نه هېڅ هم نه جوړېږي، ځکه چې یوه ورځ الله پاک ته مخامخ کېدل دي او بیا به د دې هر څه تپوس کېږي. موږ به دا دعا کوو چې الله تعالی دې موږ تاسو او ټول مسلمانانو ته هدایت ور په برخه کړي، ځکه چې انسانان ډیر زیات کمزوري دي او د الله پاک نه هر وخت دا دعا کول پکار دي او دا سوال کول پکار دي چې پاک رب دې موږ د داسې کارونو نه وساتي په کوم باندې چې الله پاک زموږ نه ناراضه کېږي. دا ویډیو او دا خبر تر همدې ځایه اوس تاسو مننه چې تاسو موږ سره تر خیره پاتې شوئ.